چې دې کې منافقان هم داخل دي چې اول کې ایمان راوړی او بیا یې د هغې نه وروستو فسادونه شروع کړل الله او دریم قول دا دی چې مرادو د دې نه مشرکان دي ګوره فطري طور باندې دوی سره ایمان وو خو لیکن دوی فطري طور باندې هغه ایمان راواغستو او هغه خراب کو که حدیث کې راځي کل مولود یولد علی الفطره هر یو بچه هغه چې پیدا کیږي نو هغه په فطرتو د اسلام باندې پیدا کیږي نو دوی سره فطرت کی دا خبره ہوا خو لیکن دوی هغه فطرتو هغه بدل کو مالک ابن انس ویا دا آیتو د اهل الاهوا خواهش پرستو بارکه قرآن او سنت یو طرف ته خبره کوي او د خپل خواهش په بل طرف ته روان دي الله قتاده رحمه الله وی امام قرطبی رحمه الله لیکلی دي چې دا د مرتدینو بارکه او بیا علما ویا دی آیت کې دا خبره ذکر کړي التفرق والاختلاف سبب للكفر والارتداد تفرق و اختلاف پیدا کولو سبب د کفر او د مرتد کېدلو دی مطلب داره تفریقی بنه پیدا کې اختلافات بنه پیدا کې دا سبب د مرتد کېدلو دا سبب د کفر دی سورۃ انعام یوصلو 53 نمبر آیت مبارکه کې ویا 153 یوصلو 53 آیت د سورۃ انعام کې ویا سورۃ انعام یوصلو 53 آیت مبارکه وان هذا صراطی مستقیما او یقینا دا قرآن لار زما دا مستقیما برابرا فتبعوه تابداری وکیا ولا تتبعوا السبل تابداری مکوی د مختلفو لارو ولا تتبعوا السبل تابداری مکوی د مختلفو لارو فتفرق بكم عن سبيله پسو تسنس بکی تاسو لرا د لارې دا غنا ذالکم وصواکم بی دا حکم وصیت کی تاسو ته پدی سرا لعلکم تتقون شاید چې تاسو با متقیان شئ لأن القرآن سبب التقوى قرآن کریم دا سبب د تقوا او د پرهیزګاری دی قرآن تراشه چې پرهیزګار شي قرآن نه وي ته زما پرهیزګار شم نه جنا پرهیزګاری د پر کې بیا نشی راتللې قرآن وای نه پرهیزګار بشي او بیا د دې آیتو د لاندې علماء لیکلي چې اکثر اهل بدعت د مر په وخت کې بې ایمانه کېږي خاتمه خرابېږي بدعت د خاتمی د خرابېدو لوی سبب دی او دویم علماء ویا اشاره ده چې اتباع د سنت کې حسن الخاتمه څوک چې د الله د پیغمبر تابعداري کوي د اخره خاتمه خیا اخره خاتمه به حقيقي او بل دا علماء ویا طاعت سنت وحدت دا نور پیدا کوي بدعات و شرکیات گناهونه دا تور والے پیدا کوي فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم واما الذين اورتي هغه کسان دي ابيضت وجوههم چسپون شو مخونه داغي ففي رحمت الله نو پر رحمت الله کې بوي
هم فیها خالدون دیو پای کې همیشه وي. ففي رحمت الله دا الله د رحمت ناس مراد دي. نو یو قول دا ده مرادو د دین جنت ده او جنت ته رحمت وي زکا جنتو د الله پر رحمت باندې حاصلېږي. او دویم دا د رحمت نه مرادو پی ظل العرش د عرش او د سوري د لاندې وي او بیا با جنت ته داخليږي. او دریمو د رحمت نه مرادو میل مستیا ده. سورت مریم 85 نمبر آیت مبارکه. سورت مریم 85 نمبر آیت مبارکه وګورئ. سورت مریم 85 نمبر آیت مبارکه کې وایي چې رحمت نه مراد ملمستیا ده، ضیافت ده ملمستیا ده. 85 نمبر آیت مبارکه 15 آیت کې وایي وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ او کله چې موږ راجم کو متقیان الى الرحمن رحمان باچاتا وفدا ملمانو یعنی الله به یعنی دوی با عد الله ملمانو یا دا خلق با دا الله ملمانو یا. نو رحمت نا مرادو دا الله ملمستیا پپی رحمت الله هم فیها خالدون دی با پای کی ہمیشہ یا. تلک آیات اللہ دا چی تیر شو آیاتنا دا اللہ دی نتلوها علیکا اولولمنگو دیل رپتا باندے بالحق پاک سرا وما اللہ یریدو ظلما للعالمین او دا دی اللہ چی اغواری ظلم کولا پا مخلوقاتو. نو په دې آیت کې د قران کریم او حقانیت بیانیا او دا خبره بیانې چې دا مخ کې وعید او حق ده ځکه چې دا د الله د طرفنا دې سره د دینه چې الله د ظلمنا چې الله تعالی د ظلمنا یریا. نو په دې آیت کې ضمناً د نبی له سلام رشتنواله آغا ذکر کیا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاد اللہ نے پارا اغس دی کہ پاسمانوں کی دی و ما فی الارض سجبت مکہ کی دی وَإِلَى ترجع الامور خاص اللہ تاور گردولی شی طولو کارونا. تو پا دی آیت کی مالکیت او ملوکیت او مالکیت بیانې چې ټول اختیارات د الله دي او مناسبت دا ده چې ټول کائنات دا غدي. نو پکار دا چې دا غ په دین باندې عمل وکړي شي او دا غو پر سي باندې منګول ولګول شي. مالک هغه ده نو قانون بعد هغه منل شي. یوم تبیض وجوه کلا چې سپین شي سمخونه وتسود وجوه او تور شي سمخونه. فاما الذین اسودت وجوههم فساکسان چې تور شوي دي مخونه داغي او بویل شي دوی ته اکفرتم بعد ایمانکم ایا تاسو کبر کړو په د ایمان تاسو فذوقوا العذاب نو پس وسګي عذاب بما کنتم تکبرون په سبب دا چې تاسو کفر کوئ. واما الذين ورچدیا کسان ابيضت وجوههم چې سپین شوي دي مخونه د هغوی ففي رحمت الله نو ودي پر رحمت الله کې هم فيها خالدون دی پای کې همیشه وي. تلک آیات الله د آیاتونو د الله دي نتلوها علیکا منګ وایو للی پتا باندې بالحق په حق وما الله يريد ظلما للعالمين
نه د الله اراده کوونکی د ظلم په مخلوقاتو ولله ما فی السماوات خاص الله لره هغه دي چې په اسمانونو وما فی الارض په ځمکه کې دي وإلی الله ترجع الامور خاص الله ته واپس کیږي ټول کارونه اللهم قونا فروضك واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره